السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی دوستانو په رجسټریشن کې کومه ستونزه چې د څو ورځو راهیسې رامنځته شوې وه هغه اوس څه حل شوې ده اوس تاسو کولی شئ چې رجسټریشن وکړئ خو دا رجسټریشن اوس د چا لپاره دی او څوک کولی شي چې دا رجسټریشن مکمل کړي او د دې ویډیو په جریان کې چې کوم نوي نوښتونه په رجسټریشن کې رامنځته شوي دي هغو باندې به په تفصیل سره خبرې درته وکړم او یو ځل بیا به د رجسټریشن طریقه هم درته وښیم چې څنګه به خپل ځانونه رجسټر کوئ نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي ها د څو ورځې راهیسې په رجسټریشن کې ستونزه وه کوم چې ما ویډیو هم جوړه کړې وه خو نن هغه ستونزه څه حل شوې ده او اوس خلک کولی شي چې رجسټریشن وکړي ترڅو د اماراتو ته بیرته راشي اول به زه هغې پوښتنې په اړه درته ووایم کوم چې نن مانه زیاتو کسانو په واتساپ باندې پوښتلي او ورسره ځینو په فیسبوک پاڼه باندې کمنټونه کړي چې دوی وایي چې آیا دا خبره حقیقت ده چې دوبۍ ویزه لرونکو لپاره اوس رجسټریشن نشته هغه بغیر د رجسټریشن څخه کولی شي چې امارات ته راشي نو دې په اړه ما نن سهار ویډیو جوړه کړې ده هغه تاسو زما فیسبوک پاڼه باندې هم لیدای شئ او که څوک دا ویډیو په یوټیوب چینل ګوري نو د هغې ویډیو لینک ما په ډسکرپشن کې هم اچولی دی نو تاسو کولی شئ چې په هغې باندې کلیک وکړئ او دې په اړه معلومات حاصل کړئ ښه نو اوسني حالاتو کې چې کوم رجسټریشن کیږي هغه صرف هغو کسانو لپاره دی کوم چا چې اماراتو کې خپل د کورنۍ غړي په کورنۍ غړو کې تره هم نه دی شامل او ورور هم نه دی شامل په دې لیست کې تاسو وګورئ لور خاوند زوی میرمن پلار او مور دغه کسان شامل دي نو کوم چا چې اماراتو کې د کسانو له جملې څخه یو هم وي د هغوی هوایي یا اماراتس آی ډي غوښتنې شوي او ورسره به د هغې کس د ویزې کاپي او یا هوایي کاپي هم اپلوډ کوئ راځئ زه تاسو ته د نوي طریقه وښیم را به شو ویب سایټ به خلاص کړو ویب سایټ کې به پبلیک سرویس ته راشو پبلیک سرویس کې به لاندې راکوز شو دلته به دې ځای کې سټارټ سرویس باندې کلیک وکړو دوستانو که چیرې تاسو رجسټریشن په اړه تفصیل سره ویډیو غواړئ نو هغې لینک ما ډسکرپشن کې اچولی دی تاسو کولی شئ چې هغه باندې کلیک وکړئ او تفصیل سره د رجسټریشن کولو طریقه زده کړئ ښه کله چې موږ سټارټ سرویس باندې کلیک وکړو او دې صفحې ته راغلو نو دلته تاسو وګورئ د ارایول انفارمیشن نه لاندې هیڅ هم نشته خو که چیرې موږ هوایي نمبر ورکو دا وګوره دا اپشن دلته اضافه شو کانټاکټ پرسن ان یو وي ها د نوره معلومات به هم ورکو د غواړو معلوماتو ورکولو نه به پس ارایول انفارمیشن ته راشو کله چې موږ ارایول انفارمیشن ورکړل دلته که د ایرلاین کمپنۍ نام ورکوي او که نه یې ورکوي څه مسله نشته او بوکینګ ریفرنس نمبر خو هسې موږ نشو ورکولی چې رجسټریشن کوئ هغه به د ټیکټ اخیستلو څخه مخکې کوئ نو دې له وجې بوکینګ ریفرنس نمبر موږ نشو ورکوی ښه کنټاکټ پرسن ان یو وي اوس به دغه ځای کې هغه کس اماراتس آی ډي او نام ورکو کوم چې زموږ د فامیل غړي څخه دی او هغه په اماراتو کې دی دا لیست چې تاسو ته ښکاري په دې کې لور خاوند زوی میرمن پلار او مور شامل دي بغیر د دې کوم بل څوک دلته نه دي ور اډ کړي نو دا چې زما د دې ملګري پلار هلته موجود دی دلته به زه پلار ورته انتخاب کړم فادر باندې به کلیک وکړم او د هغې اماراتس آی ډي او نام به دلته ورکړم هغې نه پس به دلته نیکسټ باندې کلیک وکړم دلته به راشم خپل د ویزې کاپي پاسپورټ کاپي به ورکړم او د هغې سره به د هغې کس هوایي یا ویزې کاپي دلته اډ کړم کوم چا چې مونږ هوایي نمبر او نام ورکړی و هغه به دلته کین شیپ کې زه اډ کړم د غواړو معلوماتو ورکولو نه پس به دلته زه نیکسټ باندې کلیک وکړم او د معلومات به یو ځل چک کړم چې دې کې به کوم ځای کې ما غلطي نه وي کړي هغې نه پس به زه بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړم دلته به دې ځای کې زه چک مارک وکړم او لاندې سبمیټ بټن باندې به کلیک وکړم نو دا دی وګورئ تاسو دا رجسټریشن مکمل شو نو اوس تاسو هم کولی شئ چې خپل رجسټریشن مکمل کړئ الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسو احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ نور مو په الله سپارم د الله په امان